دا ډزې ولې کوئ؟ خالقه بیا مې پر وطن باندې اورېږي ګولۍ، بیا مې د هیلو په غوټیو کې لګېږي ګولۍ. ځکه اسمان کلي بانګه وچ او لانده مې سوځي، له هسکه اوري په ښارونو کې مې زېږي ګولۍ. یتیم قسمت مې له بېوسو سترګو وینې ژاړي، پر ماتو څانګو مې د ګل پر ځای غوړېږي ګولۍ. پر دوږخي کور مې لښکر د بلاګانو ګرځي، هرې ښکلا هرې مسکا ته مې خروښېږي ګولۍ. دا ډزې بندې کړئ زاره مې شوې د خدای دپاره، ډزې ولې کوئ؟ پرېږدئ چې دلته له پردو څخه راغلي کړي، دا د بې کسو د بې کورو ژړېدلي کړي. د خپل وطن سویو ته واړوي، د مسې ورته دا د ناخوالو په کاله کې هستېدلي کړي. د پسرلي پر لمن ورغړي ماشومې هیلې، بیرته ستنیسي له ګولیو تورېدلي کړي. بیا د پلرونو په کوڅو کې دوړې وپاڅوي، دا د پردیو ولاتونو دا پر پردیو ولاتونو ګرځېدلي کړي. دا ډزې بندې کړئ زاره مې چوي د خدای دپاره، ډزې ولې کوئ؟ پرېږدئ چې بیا مې سهارونه کړي رنګین ماشومان، د خاموشۍ له غېږې پورته چې نارې د اذان. بیا د نسیم پر اوږو والوځي سیلونه مرغۍ، بیا د دښتونو پر لمن باندې خپاره سي ګلان. پرېږدئ چې واورو له ګلڅانګو د بلبلو نغمې، پرېږدئ چې کوچ وکړي زاغان دا میلمانه د خزان. له سره ځوانې سي په زړونو کې بوډۍ تلوسې، د پسرلي شېبو ته ومسېږي نجونې زلمیان. دا ډزې بندې کړئ زاره مې چوي د خدای دپاره، ډزې ولې کوئ؟ لا به تر څو پر خپله مینه بلوو اورونه، لا به تر څو د بل په خوله رژوو خپل سرونه، لا به تر څو پرېږدو زامنو ته دا ورانې کیسې، لا به تر څو په خپلو وینو لرو سره لاسونه. لا به تر کله راته ژاړي دا بې کوره کړي، لا به تر کله وایي ساندي دا سرتور سرونه. لا به تر څو وي د ځوانانو د پاتا کمبلي، لا به پلرونه جوړوي د شاه زلمو قبرونه. دا ډزې بندې کړئ زاره مې چوي د خدای لپاره، ډزې ولې کوئ؟ لا به تر کله د کېږدیو شپې لمبې نه لري، دا به تر کله پر ګودر پیغلې نخرې نه لري. تورې بلاوې به تر کله مېلمنې وي دلته، لا به تر کله د شپانه شپېلۍ نغمې نه لري. دلته به ولې وي تیارې د خلکو سپینې ورځې، دلته به تورې اوږدې شپې ولې ډېوې نه لري. دلته به ښکلي په اوترو سترګو ولې ګرځي، لا په نکروزو به خبرې ولې سرې نه لري. دا ډزې بندې کړئ زاره مې چوي د خدای دپاره، ډزې ولې کوئ؟ پر دې ولات بلا تر څو غلیم پوځونه ګرځي، هم د اورنګ هم د فرنګ باندې آسونه ګرځي. کلونه کېږي چا یې اوښکې وچې کړي نه دي، په ښار او کلو کې شلېدلي ګریوانونه ګرځي. لا د اسمان زړه ورته ډک دی،
وریځې نه ورلېږي، پر وچو دښتو یې باروت اوري، دودونه ګرځي، ښکلو پیغلانو ته یې نه ورځي، دوره سندرې د جنازو پر پله روان دي، فریادونه ګرځي. دا ډزې بندې کړي زارمې چیوي د خدای لپاره. ډزې ولې کوئ؟ پرېږدئ په وینو سور سنګر د جګو غرونو کیسې نور یې مه تازه کوئ. دا د جنګونو کیسې له نوي باب نوي کتابه سره نه جوړېږي. د زړو تورو زوړ میدان او د نیکونو کیسې اوس د توپونو خولې ګونګۍ دي، فیصلې نه کوي. اوس د جرګو سره راځي د میدانونو کیسې. زما کنډوالو ته د مرمیو باران مه راولئ، بیرته یې مه تازه کوئ. د سرو اورونو کیسې بیرته یې مه لېږئ زما ښکلي د پردو غېږې ته. بیرته یې مه نیسئ له سره د کمپونو کیسې. دا ډزې بندې کړي زارمې چیوي د خدای لپاره. ډزې ولې کوئ؟ اوس د هلمند او د ارغند غاړې ګلونه غواړي. اوس د توپک ستړي لاسونه قلمونه غواړي. اوس د ماشومو شپې د جنګ له کیسو نه زنګېږي. له اللهو سره د مینې غزلونه غواړي. پرېږدئ چې بیا دا سوځېدلې دښتې وغوړېږي. دا د کلونو جل وهلي بارانونه غواړي. زلمي اتڼ غواړي، مستي غواړي، سندرې غواړي، پیغلې ګودل غواړي، پاولي او پیزوانونه غواړي. دا ډزې بندې کړئ زارمې چیوي د خدای لپاره. ډزې ولې کوئ؟ هغه ګولۍ چې اوروې ستا پر کاله لګېږي، ستا د ورېندارې پر سینه، ستا پر وراره لګېږي. هغه پرون چې جنازه وه زما کورکۍ یې یوړه، په خپل راکټ کې د پلرونو کنډواله لګېږي. د چا شرا دې له پیړیو په قسمت راوړې، چې له پیړیو دې لمبې پر آشیانه لګېږي. لا به تر کله بې وطنه بې کفنه ګرځو، څو به اورونه لا په لاس د بېګانه لګېږي. دا ډزې بندې کړي زارمې چیوي د خدای لپاره. ډزې ولې کوئ؟ اوس د کلونو د زخمونو د ګنډلو وخت دی. اوس تر مزله د ګوټ او ړوند د رسېدلو وخت دی. د خپل کاله د غمازانو د ایستلو وخت دی. اوس د ستوني د مارانو د شړلو وخت دی. د خپل ابا کور ته پردي ډاکمار مه راولئ. اوس له پردیو د خپل کور د بیلولو وخت دی. د معرفت پر ډیوه تورې تیارې مه خپروئ. د ابوجهل د ټبر د ړندولو وخت دی. د ازادۍ د سباون د فرشتو په چغو د تور منتر د زولنو د ماتولو وخت دی. اوس له آمو تر هریروده د ترنک تر پلو د یوه قام د یوه غږ پورته کېدلو وخت دی. دا ډزې بندې کړي زارمې چیوي د خدای لپاره. ډزې ولې کوئ؟ خالقه بیا مې پر وطن باندې اورېږي ګولۍ، بیا مې د هیلو په غوټیو کې لګېږي ګولۍ. ځکه اسمان کلی بانډه یې راته سره طبیع کړه. له هسکه اوري په ښارونو کې مې زېږي ګولۍ. دا ډزې بندې کړي زارمې چیوي د خدای لپاره. ډزې ولې کوئ؟